ولسمشر غني نړۍ خپله لویو بحرانونو سره مخ ده. د افغانستان د ابادۍ لپاره باید په خپله افغانان لاس په کار شي. سلام، وخت مو بخیر. ولسمشر غني خپله تازه پوسټکاسټ کې ویلي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ISDI ادارې بندولو ته په اشارې ویلي دا مهال نړۍ په خپله له لویو بحرانونو سره مخ ده او پرمختللي هیوادونه ورځ تر بلې په شا روان دي. ولسمشر غني زیاتوي د نړۍ د روان وضعیت له وجې په راتلونکو 10 کلونو کې نړیوالې پراختیایي مرستې په بشپړ ډول ختمې شي او سر له اوسه باید افغانستان له دې وضعیت سره مقابلې لپاره ځان چمتو کړي. ولسمشر غني وایي نړۍ له بېلابېلو بحرانونو سره مخ ده او دا چې بیا یې افغانستان ته پام اړوي او که نه دا په خپله د افغانانو له حرکت پرته ممکن نه برېښي. که افغانستان په خپله لاس په کار نشي لوی زیربنایي طرحې ورته صبر نه کوي او ډېر فرصتونه به له لاسه ورکړي. دوستانو دا ودونه چې چمتو کلی خبر تر بیا هم په لاس